ویش په بازار کې و یوازې مانا کا په دې څه Benzina satu rata-rata ya, Pak? Ya, bukan. دوستانو دا کالو د خیاطۍ ماشینان دي، برقي جاروګان دي، میکسران دي د جوسانو، او دغه یو تیوري ماته راکړه استاذه، او دغه برقي چاینکه ده یا برقي چایبر، شپږ لیټره اوبه نیسي او په برق باندې اوبه ګرمیږي، ډېر زورور شی دی، موږ یو دانه کې خوښ کړي له خیره. رانیسو د خیره سره انشاءالله. انجینر صاحب لږ د مخ دا چایبر دی، دا د برق ځای دی، 1500 واټه برق غواړي. دغه نه وي راسه نو دغه ته سمه ده مې خپل کې نه راځي یا څه قراره ده تاسو ته شو کنده ویل وخت د سپورمني زحمت کوي نو گذار راځي به به سره ټیټه دا د سر د وچولو بیا دغه په څو دی ماشینان دا په 900 افغاني، دغه په 300 په 400 فرق پکې کې دغه شی چې دی هم اشتراکي راغلی و ډېر ښه شی دی. دا نه دی چې بران هم دام نه ویني نه دی، دا وخت اشتراک راځي. چې بران زما یو دوستان یې هغه وړي وه دغه شی په کور کې و زما خپله به راغښتي دوی چایبر دی که چیشتی کور کې شپه دا کیټ به په څو راځي کیټ ښه کیټ شته دام نه لامي دي، دام څه شی دی
د دې هم دغه خوندور ویر دی دغه خوندور شی دی یا دا د شی دی قسم خورم اوس خو ګراکان نسته خدای ستا څه وړي دي په خدای څه بیخي ډېر انسانان بیا پسې راغلي دي نورې وړي دي بیخي ډېر انسانان دا بیا اوس دا سهولت لري دا څه دی و برق ته دې لیدلی دا دی ګوره دې هم یې ولګاوي کرنټ نه کوي ګرمي دا د زما په لاس اوبه یې ګرمې شي ما ته شپېله کوي ما ته غږ کوي نو مولد یې دونه ژر کار وکړي مولد دم دی دا اوس نه دی